کوم حالت چې دی ګومان کوم چې دا به روان وي ځکه چې دواړو غاړو ته زه ګورم پاکستان او افغانستان کې طالبانو حکومت زه خو چې ګورم د دواړو کړنه چې دا د فبرवरी د 21مې راهیسې د تورخم تړل شوی دی او د فبرवरी په 30مه بیا د مارچ په 3مه دوه غونډې وشوي او دا غیر وروسته بیا د ډزو تبادله وشو نو دواړه زه د دې حالت مسول برابر مساوي ګڼم او دویم دا چې په دې دوران کې کومه وګورو د دواړو هغه ډیر نامسولانه او غیر ذمہوارانه کومه وګورو ګوره پاکستان 12 ورځې پس په اول ځل د پنځشنبه په ورځ چې کله د بهرنیو چارو وزارت د ویان څخه پښتنو شورا تورخم او زه خپل د موجود ومه نو هغه په اول ځل باندې بیان ورکړ چې دا موضوع څه د 12 ورځې د پاکستان کې اړو چا احساس نه کول عمدن یو بل مثبت پرمختګ دا شوی دی چې په پاکستان کې دوه سیاسي ډلو یو پیپلز پارټي هغه په ایالتي اسمبلی کې یو قرارداد یا پریکړه لیک هم وړاندې کړی دی او دغه رنګ عوامي نېشنل پارټي دا د افسوس خبره ده چې په پاکستان کې مذهبي ډلې او سیاسي ډلې اوس په دې موضوعات باندې چپ خپل پاتې کیږي په خوا به چې د افغانستان په تړاو باندې سم موضوع وا دی به اظهار کو او چې ګوره چې خلک سیاسي ډلې په پاکستان کې خبره نه کوي نو بیا هم دا حالت وی چې ولسونه او سوداګر هغه د مشکل سره مخامخ وي دا یو ډیره بدقسمتي ده چې په کوم خبرو کې فیصلو کې پریکړو کې د فوج د استخباراتو سکیورټي اسټابلیشمنت ته مونږ وایو دا غي رول وی نو بیا سیاسي او مذهبي ډلې خاموش پاتې کیږي چې دا یو ډیر منفي روحجان دی په پاکستان کې افغانستان او د پاکستان حالت دا سره چې دا په دې باندې خاموش پاتې کېدل دا خلکو سره جفا ده دا خلکو سره جفا ده حکومتونه خپل مسلې کوي د جګړې وی دا چلو شو هغه چلو شو ولسونه خو یو بل نه خلک نشي جدا کول یو او دویمه دا چې تاسو د تورخم موضوع ته وګورئ نو په کوم لانجه باندې چې دا مسله پیدا شوه دا هغه مخکې پیدا شوه دي ته دلته مو جوړاوه ته دلته ور جوړې دې دلته ور نو چې کینه دوه ځله تاسو ناکام شوه صلاحیت نشته د خبرو د لار د مسلې د حل دویم علاقه مندي لري ځکه چې مشکل خو په اسلام آباد کې او په کابل کې حکمرانانو ته خونه دي جرګه فقط وړاندیز کولی شي البته حکومتونه چې ناکام شول لار وسرنی دا ډیره مهرباني ډیره مننه دا غوي چې غوي جرګې ته وویل چې تاسو اوس لاړ شئ یاغي سره کېنه لیکن جرګې ور دا ویل شوی چې د پاکستان کم دریز د کم موقف څنګه د دې غاړي خبره کوم دا غاړي ته معلومات نشته اخو هم باید چې خلکو جرګې ته اهمیت ورکړي طالبان هم او دا د مشکلات تاسو د افغانستان د ځنې مسافر وویل دا د غیر لپاره پیغام دی نو په دې باندې پټ چپ خپل پاتې کېدل سترګې پټول غوګونه کې دنده ګوته ورکول دا بیا ته بیا د خلکو استاد نه ته بیا د خلکو حق نه لري